کافر لندن کې یو کتاب لیکلی په سن 1940 کې په خپل کتاب کې دا حقیقت واضح کړی ده چې دا خبر عامه ده چې زموږ په ذهن کې راځي او که زموږ په ذهن کې نه راځي، مګر د فطرت پس منظر کې موږ د داسې یو لامحدود فهم او فراست ثبوت خپل په سترګو باندې وینو چې د هغې په سبب باندې دا کائناتو کې نظم او نسق برقرار پاته ده. دغه شانته مشهور ساینسدان سر اسحاق نیوټن چې کله دا نظام شمسی باندې او دا هغه باهمي کشش متعلق یو کتاب یې ولیکل او پیش کړ، نظریه یې پیش کړه. وروسته تر دا کتاب جوړولو وروسته تر دې تحقیق و هغه ته شک پیدا سو چې د دې کشمکش عمل د خط مستقیم څخه کیږي، نو د سیارو حرکت ولی بیا لري ده. بالاخر دې باندې رالی او دې باندې اعتراف وکړله چې ضرور د دې هستی څخه بالاتر او لوړ یو داسې هستی ده چې کائنات خپل په بې پناه قدرت او قوت سره او خپل په هغه طاقت سره چې هغه لا یزال طاقت دی، هغه بشبهه طاقت دی، د هغې په ذریعې سره کنټرول کړې ده او د یو مخصوص ضابطې په بنیاد باندې دنیا حرکت کوي. دغه شانته هربرت اسپنسر لیکي چې کائنات کې د اسرارو د غوث په کائناتو کې سوچ او د فکر سره سره د غوامضو په باریکو باریکو اشیاو باندې د کتنې بعد چې څومره خوص کوي، څومره ننوځي او څومره فکر کوي، څومره باریکۍ ته په ځان معلومه، یو بل حقیقت ته واضح کیږي، یو بل نظام ته معلومیږي، ستا سترګه نور هم خلاصیږي چې د انسان څخه ماورا یو داسې ازلی او ابدي قوت ستا چې دغه کائنات ټول د هغه د قدرت او د قوت په خاطر باندې جلوه افروز ده. دغه شانته د حیواناتو د عضویاتو ماهر په نامه سره د جارج ویلم کلایز د کائناتو د تخلیق په اړه باندې بحث کړی ده او د بحث څخه وروسته دا لیکلی ده چې دا خبره زما عقل هیڅ کله هم نه مني چې دا دنیا یو اتفاقی حادثه په بنیاد راغلی. اتفاقی حادثه لکه د اوسې زمانې بعضې ساینسدانان هغه دا وایي چې دا دنیا څنګه پیدا سو، وایي دا دنیا یو دماکه وسوله، اسمان هم پیدا سو، مځکه هم پیدا سوه، انسانان هم پیدا سو، بس دوی دا نه مني چې د مځکه او اسمانونه دا دنیا الله پیدا کړي، بس وایي یو انفجار وسو بس ټوله دنیا پیدا سو. حالانکه دغه جارج ویلم کلایز چې ماهر د عضویاتو د حیواناتو دی هغه وایي چې دا خبره زما عقل نه مني چې دنیا خود سره پیدا شوې ده، اتفاقی طور سره حادثه په بنیاد باندې د دنیا ته وجود راغلی او متشکل شوې ده، په شکل باندې راغلی، دا خبره زما نه مني. ولی ځکه چې د دنیا ګوناګوني او پیچیدګي دا هیڅ کله د یو اتفاقی حادثه ښکار هیڅ کله نشي ګرځېدلی چې داسې په یو منظم انداز، په یو منظم طریقه او په روان انداز باندې چې هغه شپه کېږي هم ورځ کېږي هم انسانان، حیوانان، پیریانان، اسمان، مځکه، دریابونه، غرونه، درختې، دشتې، باد دا ټول په خپل هغه نظام باندې روان دي. دا څنګه حادثاتي خبره کېدی سي؟ دغه شانته یو انګریز مفکر او فلسفي فرانس بیکن تقریبا 300 کاله مخکې یو لوی حقیقت اظهار کړی ده. هغه وایي یو عجیبه خبره هم کړې ده، هغه وایي چې د فلسفې سطحي مطالعه انسان د الحاد و طرف ته بیایي. سرسری مطالعه چې ته د فلسفې کوي نو تا کافر کوي، او چې کله د فلسفې په هغه باریکیو کې کښته سي، د فلسفې په هغه دقایقو کې کښته سي، د فلسفې په هغه رموزو کې کښته سي، نو انسان خامخا د یو مذهب نه د یو مذهب حقه چې هغه مذهب د اسلام او دین د اسلام دی د دې خپل خود به خود قایل کیږي. په خپل چې ته فلسفه وګورې، فلسفه مطالعه کې په خپل به ته د مذهب قایل سي، او چې د مذهب قایل نسي ته زندگی نسي تیرولی. دغه شان په دې کائناتو کې په نوي طرز، په جدید طرز د مطالعې چې کوم قدرت د صناعاتو د هغې عظمت حاصل کړی ده، قسم دا فرض نه ده، لازمي نه ده، لیکن یو سړی ساده طور الله تعالی مني، د الله په قدرت باندې یقین لري چې الله هر څه کولی شي، خلاص دغه د ده دپاره د مؤمنوالي کافي ده. یعنې ستا دپاره دا ضروري نه ده چې ته اوس په دا ځای ننوځې چې الله نو څنګه انسان پیدا کړی، اسمانونه یې څنګه پیدا کړي، مځکه یې څنګه پیدا کړې ده، غرونه یې څنګه پیدا کړي دي، دریابونه یې څنګه پیدا کړي دي، دریابونه همیشه لوړ دي تر وچه مځکه څنګه نه راوځي. دا خبرې کې ستا خوض او فکر او ننوتل ضروري نه دي،
بس اسانه طریقې سره یاد وکړه چې بس الله واحد لا شریک دی قادر دی، بس ستاسو د ایمان لپاره هم دومره خبره کافی ده. لیکن یو انسان د خپل چې ایماندار والا شخص وي د الله جل جلاله د قدرتونو په کرشمه کې دننه نظر اچوي او ویني، نو هغه ته د ایمان غوندي سختی او پختګي پیدا کیږي او قوت پیدا کیږي. ځکه همیشه د لیدل والا شي او د اوریدل والا شي کې فرق سه. ليس الخبر كالمعاینه، خبر داسې نه ده لکه ته چې په خپل سترګو ګوري. پخوا زمانه به خلک ویل ول چې درواغ حقیقت راتله وي، درواغ پوره کلی وران کړی وو، پوره کلی وران کړی وو، خو لا حقیقت نه و، هغه درواغ و. نو ځکه لیس الخبر كالمعاینه، خبر داسې نه ده لکه ته چې په خپل سترګو ویني. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله لوی خلیفہ، د الله لوی پیغمبر، د الله لوی استازی په مځکه کې او لوی موحد، هغه ایمان درلودل د الله په قدرت باندې، هغه په دې پوهېده چې الله جل جلاله قدرت لري، الله جل جلاله استطاعت لري چې یو وار یو انسان یا یو حیوان مړ شي دغه بعد بیرته د دوباره راژوندی کی، په دې قادر ده. لیکن د درجه د عین الیقین حاصلول، مزید اطمینان حاصلول، مزید مشاهده عینیه کولو لپاره هغه درخواست وکړه چې یا الله پاک ته ما تراوشه چې ته مړی څنګه راژوندی کړې. نو الله تعالی ورته څلور مرغان ذبح که حلال که، بیا د غوښې سره کیمه که مکس که، د څلورو غرونو پر سر یک شی ده، نو ناره ورته وکړه چې یا دیک یا غراب یا فلان یا فلان، هغه به هر یو درته جدا سي، یو د بل د غوښې څخه به درته راځي، درته اذان به وکړي. اوس بیا خو به منې. نو مطلب دا ده چې په خلکو باندې منل، ځکه ابراهیم علیه السلام خو په خپله موحدو، نو یو درجه د عین الیقین ده، یو درجه د حق الیقین ده. ابراهیم علیه السلام ته درجه د حق الیقین حاصلو، خو غوښتل چې درجه د عین الیقین حاصل کړي.